بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نن د علم النحو 14 نمبر درس دی. د جمله انشائیه قسمونه شروع دي او ماغه زوړ تعریف د جمله انشائیه لیکل شوی په بورډ باندې دی. جمله انشائیه داسې جملې ته وایي چې د دې جملې ویلو والا باندې د دروغ یا د رښتیا ګمان نه کیږي او د انشاء معنی د یو څیز پیدا کول او په دې جمله کې هم یو کار پیدا کېدو خبره کیږي، د یو کار پیدا کېدو خبره کیږي. بیا د جمله انشائیه لس قسمونه دي. اول څلور قسمونه مونږ ویلي دي: امر، نهي، استفهام، تمنی. دا څلور قسمونه خو په تفصیل سره د دې لغوي معنی، اصطلاحي معنی او د دې مثالونه هم لیکلي دي. ترجی، عقود، ندا، عرض او قسم او تعجب. دا نور قسمونه شپږ قسمونه موږ دلته لیکلي دي. اول نمبر د ترجی. د ترجی څه ته وایي؟ نو د ترجی تعریف اول زده کوي. د ترجی لغوي معنی اول د ترجی لغوي معنی زده کو چې ترجی لفظي معنی څه ده. یعنی د ترجی لفظي معنی ده امید. یو ګوره جی تمنی ده. تمنی معنی ده خواهش ظاهرول، خواهش. او د ترجی معنی ده امید. یعنی زما امید ده، زما امید دی چې پلانې به تللی وي، زما امید دی چې تاسو به دا سبق یاد کړی وي. لکه دې نه مخکې سبق ما تاسو ته کړی د جملې څلور قسمونه مو، نو په هغې ته اوس زه ترجیح د هغې لپاره استعمالوم. زه امید دی چې تاسو به هغه سبق یاد کړی وي. یو ګورئ آرزو، تمنا ده. تمنا د یو شیز خواهش کول چې کاش زه عمرې له لاړ شم، کاش زه حج له لاړ شم، کاش زه عالم شم. نو دغه ارمان وي، ارمان ورته وي، آرزو ورته وي، تمنا ورته وي، خواهش ورته وي. او یو ترجیح د امید دی. امید یعنی امید دی چې تاسو به دا سبق یاد کړی وي. امید دی چې تاسو به دا سبق یاد کړی وي. نو دغه د ترجیح لغوي معنی د امید او اصطلاحي معنی دا ترجیح یو داسې جمله انشائیه ده. ترجیح یو داسې جمله انشائیه ده چې د یوې خبرې امید پکې معلوم شي، چې د یو خبرې امید پکې معلوم شي. لکه لعل بکرا غائب. لعل چې دا لفظ ترجیح دی، دا د ترجیح لپاره د امید لپاره ویل کېږي. لعل بکرا غائب، امید دی چې بکر به غایب وي. لعل بکرا غائب، امید دی چې بکر به غایب وي. نو ترجیح معنی دا امید. نو دلته کې وایي چې لعل بکرا غائب، امید دی چې بکر به غایب وي. لکه پورا یقین ورته نشته خو امید دی چې یاره امید دی چې دا کس به داسې شوی وي. اوس عقود څه ته وایي جي؟ عقود د انشاء شپږم نمبر قسم دی عقود. نو اول د عقود لغوي معنی زده کو. د عقود لغوي معنی د معاملات کول یا لیندین کول. لکه مثلا دوه کسان دي اخیستل او خرڅول کوي، نو دغه ته معاملات وایي، لیندین ورته وایي. ٹھیک شو جی؟ نو معاملات یا لیندین کول دا د عقود لغوي معنی ده، لفظي معنی. او اصطلاحي معنی ده، اصطلاحي معنی ده چې دا عقود یو داسې جمله انشائیه ده، چې دا عقود یو داسې جمله انشائیه ده چې د دې په وجه معاملات یعنی لیندین کیږي. یعنی جمله انشائیه ده، دا عقود داسې جمله انشائیه ده چې د دې په وجه معاملات یعنی لیندین کیږي. لکه بعتو، یو کس وایي بعتو ما خرڅ کو، ابل ورته وایي اشتریتو ما واغستو. اوس دوه کسان دي یو بل باندې څه څیز خرڅوي، نو دا چې کوم کس یې خرڅوي دا ورته وایي بعتو ما در باندې خرڅ کړ. هغه بل کم کس چې اخلي هغه وایي اشتریتو ما واغسته. نو دا اوس وګوره دلته کې اوس یو بل سره دا لین دین کوي، نو دې ته عقود وایي. او کله چې یو کس ووایي چې یاره کور ته لاړ شي وایي یاره بعتو قلما، ما دا قلم واغستو، بعتو قلما ما دا قلم واغستو. نو دا بیا خبر شو، دا جمله خبریه شوه، دا بیا انشائیه نه شوه. انشائیه په دې حالت کې ده چې لکه دوه کسان وي، یو وایي ما در باندې راسیز خرڅ کو، بل وایي ما در نه واغستو. دغه حالت کې دا جمله انشائیه ده. او که نه دا کس بیا کم کس چې یو څیز واغستو دا بیا کور ته لاړو او کور کې بیا خلکو ته وایي چې ما دا څیز واغستو، نو دا بیا جمله خبریه شوه، دا جمله انشائیه نه ده. جمله انشائیه چې دوه کسان یو بل سره لین دین کوي، اقل لین دین په وخت دغه بعتو و اشتریتو انسان ووایي، نو دا عقود دی. ٹھیک شو جی؟ بیا ندا څه ته وایي؟ ندا. نو اول د ندا تعریف زده کو. د ندا لغوي معنی یعنی لفظي معنی اواز کول، یا اردو کې وایي پکارنا، چاته اواز کول، څوک چاته خپل څوک ځان طرف ته متوجه کولو دپاره اواز ورلو کې. انسان لکه مثلا یو کس هغه ته وایي یا زید، ای زید، یا بکر،
یا دغه شان انسان دعا کوي یا الله یا الله، نو دغه ته ندا وایي. او اصطلاحي معنی ده چې ندا یو داسې جمله انشائیه ده، ندا یو داسې جمله انشائیه ده چې د دې په وجه یو کس ځان طرف ته متوجه کول، د دې په وجه یو کس ځان طرف ته متوجه کول، یا د دې په وجه څوک ځان ته متوجه کول. جمله انشائیه یو داسې ندا داسې جمله انشائیه ده چې د دې په وجه ځان ته څوک متوجه کول، ځان ته څوک متوجه کول، لکه یا الله ای الله، ٹھیک شو، یا زید یا حامد، دا داسې انسان وای، نو دا یا د اواز کولو دپاره استعمالیږي. نو دا ندا چې ده دا هم د انشاء اووم نمبر قسط دی. اوس د انشاء د جمله انشائیه اتم نمبر، نو هغې ته عرض وای. عرض اول د عرض تعریف زده کوو. د عرض لغوي معنی ده پیش کول، یو څیز پیش کول چاته، لکه مثلا زه تاسو ته دا سبق اوس پیش کوم، نو دغه ته عرض وای. او اصطلاحي معنی ده چې عرض یو داسې جمله انشائیه ده، عرض یو داسې جمله انشائیه ده چې د دې په ذریعه چا سره په نرمۍ خبره وشي، د دې په ذریعه سره چا سره په نرمۍ خبره وشي، لکه الا تنزل بنا، الا تنزل بنا، ته زمونږ خواله ولې نه راځې، فتصویب خیرا، چې تا ته خیر ورسي، ته زمونږ خواله راځه چې تا ته څه فایده وشي. دغه مطلب دی. عرض دې ته وایي چې یو څیز چاته پیش کول په نرمۍ سره، یو څیز په نرمۍ سره چا سره خبره وشي، دغې ته وایي. لکه الا تنزل بنا، ته زما خواله ولې نه راځې، فادرس الدرس، زه به تا ته سبق وښیم، یا الا تنزل بنا، ته زمونږ خواله ولې نه راځې، فادرس جمله انشائیه، نو ته زمونږ خواله ولې نه راځې، ته زمونږ خواله راځه چې زه درته جمله انشائیه وښیم. نرمۍ سره، محبت سره یو کس سره داسې نرمې خبرې کول. ښه جي، اصطلاحي معنی واورئ یو ځل چې عرض یو داسې جمله انشائیه ده، عرض یو داسې جمله انشائیه ده چې د دې په ذریعې سره چا سره په نرمۍ خبره وشي، د دې په وجه چا سره په نرمۍ خبره وشي، لکه الا تنزل بنا فتصیب خیرا، ته زمونږ خواله ولې نه راځي چې خیر درته ورسي، چې فایده درته وشي، خیر درته وشي. خاجي، دا د جمله انشائیه اته قسمونه شو. اخري دوه قسمونه پاتې دي، په دې کې یو قسم دی. د جمله انشائیه یو قسم چې دی دا قسم دی. د قسم تعریف اول زده کړو. د قسم لغوي معنی ده حلف کول یا قسم خوړل، ٹھیک شو جی. او اصطلاحي معنی ده چې قسم یو داسې جمله انشائیه ده، قسم یو داسې جمله انشائیه ده چې د دې په وجه، چې د دې قسم په وجه په یو خبره کې زور پیدا کېدو دپاره قسم وخوړلی شي. چې د دې جمله انشائیې په وجه د قسم یو داسې جمله انشائیه ده چې د دې په وجه په یو خبره کې زور پیدا شي، لکه د خبرې کې زور پیدا کېدو لپاره قسم انسان وخوري، لکه یو کس وایي والله لانصرنک، والله قسم وخوري، په الله قسم چې زه به ستا ضرور مدد کوم. یا څوک وایي والله لاضربن زیدا، والله زه به زید ضرور وامه، قسم وخوري چې زه به خامخا وام، ضرور به وام، نو په الله قسم چې زه به زید ضرور وخم. دا خو نه قسمونه شو د جمله انشائیه. د اوس د جمله انشائیه اخیری او لسم قسم، لا دا اخیری نه دی، او د غټو کې دا اخیری دي، نور تقریبا 5-6 نورم دي. د تعجب تعریف اول زده کوي. د تعجب لغوي معنی ده حیرانېدل، په یو څیز انسان حیران شي، یو څیز نوی څیز وویني په هغې انسان حیران شي، نو حیرانېدو ته تعجب وایي. او اصطلاحي معنی ده چې تعجب یو داسې جمله انشائیه ده، تعجب یو داسې جمله انشائیه ده چې د دې جملې په وجه انسان په یو خبره حیران شي، په یو څیز حیران شي، یو څیز نوی وویني حیران شي، اوهو دا څومره ښکلی دی، یا دا څنګه جوړ شوی دی، لکه ما احسنه، کوم څیز هغه ښکلی کړی دی، حسینه کړی دی. یا داسې سړی ووایي احسن به، چې هغه څومره ښکلی دی. احسن به یو څیز وویني او انسان وایي احسن به، دا څیز څومره ښکلی دی. نو ګورئ دا موږ سره جمله انشائیه 10 قسمونه وشو، پوره تعریف، لغوي معنی، اصطلاحي معنی، او بیا د هغې سره مثالونه مکمل بیان شو. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الکلام.